د یو نه مسلمان پوښتنه او د ډاکټر عبدالکریم ذاکر نایک عقلي ځواب: آیا جنت او جهنم شتون لري؟ ژباړه: ډاکټر نیک محمد ویال. یو نه مسلمان هندي د اسلامي نړۍ د ستر عالم ډاکټر عبدالکریم ذاکر نایک څخه پوښتي چې زه په اسلام او قرآن باور نه لرم، نو څنګه باور وکړم چې له مرګ وروسته بیا ژوند شته دی، جنت او جهنم شتون لري؟ قرآني ځواب: ډاکټر عبدالکریم ذاکر نایک په ځواب کې ویلي چې لومړی خو د دغه خبرې ذکر په سپېڅلي قرآن کې راغلی، خو که څوک پر الله او دا چې قرآن د الله کتاب دی باور نه لري، په دې اړه دې زما پخوانۍ ویډیوګانې وګوري چې په منطقي دلایلو مې دغه خبرې ثبوت کړي دي او د یو شمېر نه مسلمانانو قناعت پرې حاصل شوی دی. قرآن هغه کتاب دی چې 80 سلنه د ساینس خبرې یې له نن پیړۍ وړاندې پکې ذکر شوي، 20 سلنه نور به هم ثبوت شي چې قرآن د ساینس په اړه ویلي دي، خو نن ساینس هغه ځای ته نه دی رسېدلی کوم چې قرآن ذکر کړي دي. دویم عقلي ځواب: آیا غلا کول بد کار دی او که ښه کار؟ دا سمه ده چې غلا کول بد کار دی، خو د هغې چا لپاره چې غلا ورڅخه کیږي او اغېزمن کیږي. خو چې کله زه غلا کوم نو ماته ولې غلا بد کار دی؟ ځکه چې ماته خو یې ګټه رسیږي. ذاکر نایک وایي چې که چیرې د غلا د بدوالي لامل دا وي چې نورو ته زیان رسیږي، نو دا ما پورې تړاو نه لري، ځکه دوی ته زیان او زما ګټه ده، یعنې د بل زیان زما د ګټې لامل کیږي، بیا ولې غلا کول بد کار او ماته تواني دی؟ ذاکر نایک وړاندې وایي که چیرې غلا کول په دې اساس زما لپاره تواني وي چې پولیس به ما ونیسي، نو ښایي داسې غل واوسي چې لویه مافیا وي، پولیس او حکومت یې پر وړاندې څه نشي کولی، نو بیا ولې غلا کول د هغه چا لپاره چې غلا کوي بد کار دی، په داسې حال کې چې دغه خلک د حکومت او قانون پر وړاندې چارې ترسره کوي. ذاکر نایک د عدالت، حساب او کتاب لپاره د سپېڅلي قرآن کریم دغه آیت وړاندې کوي. سورة العمران 185 آیت. ژباړه: په پای کې هر څوک د مرګ خوند څکونکی دی او تاسې ټول د قیامت په ورځ د خپلو پوره اجرونو موندونکي یاست. په اصل کې بریالی هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننویستل شي. پاتې شوه دا دنیا، دا خو یوازې یو غولونکی شی دی، نو په دې اساس قرآن د جنت او جهنم ذکر کوي او الله هغه څوک دی چې رښتینه عدالت کوي. بل ځای کې ډاکټر عبدالکریم ذاکر نایک د هټلر بیلګه وړاندې کوي. هټلر تر 6 میلیونه یهودیان ووژل، نو که چیرې هټلر ته د مرګ ټول عمر سزا او یا هم د ټول عمر بند سزا ورکړل شي، نو یوازې د یو یهود د وژنې سزا به وي، ځکه هټلر ته به په دې دنیا له مرګ بله غټه سزا نه وي. نو که چیرې هټلر وژل شوی وی، د یو یهود غچ به اخیستل شوی وی او پاتې نور یو کم 6 میلیونه یهودیان. الله تعالی د سپېڅلي قرآن کریم په سورة نساء 50 آیت کې فرمایي. ژباړه: کومو خلکو چې زموږ د آیاتونو له منلو انکار کړی، هرومرو به یې اور ته ننباسو، او کله چې د هغوی د بدن پوټکی ولیبل یعنې وسوځول شي، نو د هغې پر ځای به نور پوټکي ورکړو چې د عذاب خوند ښه وڅکي. الله ډېر زورور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډېر ښه پوهیږي. مطلب دا چې په دې دنیا به هټلر یوازې یو ځل سزا وګوري، خو په هغه دنیا به 6 میلیونه ځلې دته نوی پوستک اچول کیږي چې د هر وژل شوي یهود سزا به ورته ورسیږي. نو په پایله کې ویلی شو چې د غلا په شمول هیڅ شی بد او یا ښه نه دی، تر څو چې لوی الله جل جلاله یې په اړه نه وي ویلي. نو کله چې غل په جهنم کې سزا ګوري او ښه کوونکی جنت ته ځي، د جنت او جهنم د شتون ثبوتونه کیدای شي. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.